او نشه کومه کوي؟ نشه یې هم نه کوم، خدای مې تباه او برباد کړي که نشه یې هم کوم. خلکو غریبانانو سره جي امداد کوي، د دقې وجې مې تاسو ته ووایي جي سترګې دې را باندې خوږېږي. او الله پاک دې له ډېر شته درکړي او الله پاک دې کامیاب کړي او الله پاک دې د له ډېر تېر درکړي. خبره ولا په انګور د پاسه کېناست. کور والا مې بیمار یاد کرایه کور کې پاتې کېږم، والا مې اړه د غم کړی دی او دا مزدوري کله یي او کله نه جي را سره و دقه شان حالم دی. نارت وګیا باندې تېرېږي جي. دروغ خو نه وایې؟ نه قسم دی که دروغ درته یم. یو خبره تا ها جي کو ما ته دروغ وایي زه کیسه وره ده ما ته دا به د اخري دروغ بیا به دې نه پس نه وی نه جي کو رښتیا وی رښتیا وایم جي. څه مسله ده ستا؟ زما اړه د کور د اړه والا دغه مې وله کړی جي، شوګر یم دی کور کې د کرایې جي پاتې کېږم. هېڅ وس 10 منټه زامن دی واړه دي جي. څومره واړه دي؟ تقریبا یو د 12 کالو یو د 14 کالو جي. ته په خپله څه کار کوې؟ ځکه دا خواري مزدوري کوم، دیاړي میاړي راته میلو شوې کم که نه بس دغه شانتي ناست یو جي. مجبوره خو یې که نه؟ مجبور یم ډېر زیات جي. زه خو تا پسې ډېر کړی یم خو ته زه څوک یم؟ تاسو دغه واله دې دا میله نه دې سره خو دغه دی که چېرته ځای دی جي. تاسو په دې ټیک ټاک باندې ډېر راځئ، زه خلکو سره ګورم جي. ټیک ټاک ته چېرته کتلی و؟ زه ګورم خلکو سره جي، زما لور ده نو هغې سره وګورم. ها جي اوس ته رقم ځای؟ زه پار خوتي شاړن بابا جي. داسې کار به کوو ها جي چې غاړم خلاص شي الله ته. ټیک شو؟ بالکل داسې کار به وکړو. اوس خو تاسې مروت یې که نه؟ ها جي زه روت یم. اوس به ما بوځې خپل طرف ته. ها جي هلته به چمګاوڼ کې ستا چې کم کور دی ما ته بوښې. ها جي هلته به زه معلومات وکړم. دا شناختي کارت دا نشي شناختي کارت مې درته نه شناختي کارت ضرورت نشته، به ځو که نه؟ ها جي لړ به شو جي. صحیح ده. زه داسې موزګار یم بس. یا بسم الله. کم طرف ته ورځم؟ داسې به جي شاړن بابا غاړې ته به ځو جي. پورې نیر طرف ته؟ ها جي صحیح ده. ها جي خو کاکا یو خبر ده کوم کوسې دی کړو راکو هلته راته بیا خلکو بل څه نه درته به ووایي جي. کومه خبره ده که نه؟ زه به د کور ته جي نه باسم او زما د کور حال به تو ووینې خو به زه ووینم که نه، خو لکه زه به چمګاوڼ کې لږ معلومات کوم. اوکې جي بالکل له چا نه چې کوې جي. کرایه کور کې اوسم، کرایي ورکوم جي. کرایه کور کې او نشه کومه کوي؟ نشه یې هم نه کوم، خدای مې تباه او برباد کړي که نشه یې هم کوم. خدای مې تباه کړي، خدای مې د خپلو بچو نه خلاص کړي که نشه زه کوم. نه کول د ما د ګاوڼ کې او که چا درته ووایي چې دې نشه کوي یا دغه کوي نو چې څه جرم یې تاڼې له مې ورکړه بیا. ته څه وایې؟ زه څه وکړم جي؟ بس ما سره امداد وکړه چې ځان له تروړه وړه وایلم، ځان له چیني اوسم ماښام له بس چې تاسو څه راکړو بس هغه ما ته منظوره وي جي. زه تا دا نه وایم چې دا دونه راکړه جي. په 3000 روپۍ به دې کار وشي؟ تروړه غوړي دی او چیني دی جي، نور څه نو. په 15000 به دې کار وشي؟ بس په دغه به وشي جي. الله به ها اوس چله زه 15000 روپۍ درکړم. ها جي بیا به ته کوم خوا ځې؟ بیا به زه ځم کور ته جي. کور ته به ځې؟ ها جي کور ته. زما نه بغیر د چاته بل چاته داسې ویلي نه چې ما چاته هم نه دي ویلي، خو دا تکه تا پسې قسم په خدای چې زه ګرځېدم. ما ته دې ولي وي؟ ما ته دې ځکه ووایي چې زه راسې له خپل نه په ټیک ټاک باندې جي الله پاک تاسو راولي او تاسو خلکو غریبانانو سره جي امداد کوي، د دقې وجې مې تاسو ته ووایي جي. سترګې دې را باندې خوږېږي. او الله پاک دې له ډېر شته درکړي او الله پاک دې کامیاب کړي او الله پاک دې د له ډېر تېر درکړي. زه یو کار به وکړو. ها جي داسې کار به وکړو. ها جي ته وایې چې د وړو مور مې بیمار د وړو جي مور مې بیماره ده جي. نو ته به داسې کار وکړې ها جي چې دا 15000 روپۍ نه دي. ها جي الله دې له ډېر دا ستا د سودا شو. ها جي ټیک شو؟ ټیک ده جي. اوس د 100 روپۍ درکړم چې ویله ورکړې. چې بس تاسو څوک راکړي جي بس زما د هغې د علاج پې وشي جي. ډاکټر له به زما رابطه کې او پیسې را سره نه جي. په 2000 روپۍ به کار وشي؟ لږ یې جي 1000 روپۍ خو رانه ډاکټر پیسه دي جي.
دا پوره دي او بس دا ډېر شي دي یا الله ته الله ډېره تېره درکړي جي او الله پاک هم کامیاب کا او الله ورته بچي نیکمله صالحه لوی کړي جي کاکا ها چې څنګه حالات دي پتا کنه جی دا راته چې دا د الله پاک د طرفه امتحان دی په موږ باندې بالکل الله پاک دې در باندې خپل رحم وکړي الله پاک دې امتحان کې تا پاس الله امين امين السلام علیکم حالات خدي زوی پیژنم وای ته مې ونه پېژنې ستا د لاس خو ما د خپې نه راډونه اس در کړه څنګه نو بس تا له هغه پیسې راکړې وې جومات کې تا وې دغه پې وکړه دا څه ورته وایي ګاډی پې ولګوه نو ګاډی نو زما د خپې تکلیف نو به خپه مې پېژند لټې کړه اوس پې مزدورۍ له خپلې ځم راځم اوس مزدورۍ له تللی وي چې اوس مزدورۍ له تللی نو تا خو ځان باندې دونه خولې بیا نو چې څه وکړو بیا بیمار شو نو بیا نو بس ستاسو دواګانې وي جي او د الله فضل و بس خدای را باندې فضل وکړو تاسو هم را باندې فضل وکړو نو بس دغه خبرې دي بس اوس څه کار له تللی وي نو دیاړی جي 100 روپۍ دیاړي دی واشه دغه 200 روپۍ جي 200 نو دیاړي خو زیاته ده نو زمون خو دغه یي جي دا ولې بس وکړو جي ټیکدار سره جي ما ولیدې نو داسې خولې ملې را باندې ډېرې زیاتې وي وکړو جي نو بس ستاسو په مهربانۍ هر څه وشو اوس مې دغه کور ځان له دغه کړی دی بور پکې نشته د اوبو راته تکلیف دی ډېر زیات د ګاونډیانو نه وروړو کله ښځه مې وروړي کله زه راوړم دا سوی قرآن شریف مې دی وایي جي جومات دی دا دی جي که یو ګوټ وبوي زه به د پیغمبر علیه السلام په امت کې نه یم زه تا ته ګورئ ستا د لاسه خو زما ژوند ښه شو هغه مزدورۍ له ووتم دغه له ووتم نو بور باندې څومره خرچ راځي یاره بور باندې کم از کم 20-25 هزار روپۍ راځي جي تا سره دې خبره کړې ده نه جي چا سره مې نه کړې پیسې نشته جي نو بس دغه خبره ښځه چې دا بور وموشي نو بیا نو بس بیا خو بس تاسو مهرباني وي بیا خو نور څه تکلیف نشته بس مزدورۍ له زو راځو جي نو بس کوو به مسلې به بیا ټولې حل شي بالکل ټولې به شي جي 20000 روپۍ پې راځي جي داسې نوي نوټونه له درکړم چې ته به یې پاړه روچټېږه څو دي 20 جي اووه شي پې جي نو تا ورسره 20-25 هم یادې کړې که نه تا خو 20-25 جي نو مطلب دا چې لکه په دغه کې شک دی یا بوشي یا ونې شي نو 15,000 ورسره دا نورې مواله صحیح جي صحیح ډېره مهرباني جي ډېره الله دې الله ګران شم چې صاحب والله ډېره کله به کې به ورسه بس جي زه په سهار نه شروع کوم جي سهار نه شروع کوې ان شاء الله که خیر سبا چې بور کوي نو څه ورته چوټي کې کور کې بور کې ته به چوټي کې چوټي باندې کوي چوټي کې دا د هغې ویره د مزدوري شو ٹھیک شو اوس خوشحاله خوشحالي مستار زاده داسماني